بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پروګرام لیکنې بنسټونو نه هم لیکچر درس ته. په دې درس کې نور عملی کار شروع کوو او له ډیو سی پلس پلس څخه استفاده کوو. لکه څنګه مې چې مخکې تاسو ته ویلي وو چې موږ به د دې کورس په جریان کې له ډیو آی ډي څخه استفاده کوو. دا خپله یو آی ډي ده، آی ډي انټیګریټډ ډیولپمنټ انوایرمنټ، یعنې داسې یو انوایرمنټ ده چې په دې کې لیکل، کود لیکنه، د کود ایډیټ کول، د کود کمپایل کول، اکزیکیوټینګ، لینکینګ او رانینګ ټول په دې کې ترسره کیږي. نو دې ته موږ آی ډي وایو. ډېرې زیاتې آی ډي ګانې شتون لري چې د هغې له جملې څخه که چېرته موږ تاسو آی ډي ګانې وګورو نو زیاتې آی ډي ګانې شتون لري. راځو ګوګل ته، ګوګل کې ګورو چې د سی ژبې لپاره څومره آی ډي ګانې شتون لري. how many IDs are there for C language. د ګوګل څخه پوښتنه کوو نو زیات آی ډي ګانې شتون لري. ټاپ 10 بیسټ آی ډیز وایي د هغه دپاره شتون لري د سی دپاره، یعنې له لاسو څخه زیات آی ډي ګانې نورې هم شته دي. دلته بیا ښودلي چې 51 پاورفول آی ډیز دي، 27 بیسټ آی ډیز دي. نو اگزیکټ نمبر دی نه دی ښودلی، اما زیاتې آی ډي ګانې دي. کوډ بلاکس او ډیو سی پلس پلس، بورلند سی پلس پلس او دا مشهورې آی ډي ګانې دي. تاسو هر یوه انسټالولی شئ، استفاده ورڅخه کولی شئ. نو راځو د هر پروګرام د شروع لپاره په سی ژبه کې هاش انکلود سټډیو ډاټ ایچ څخه استفاده کوو. هاش ته پخپله پری پروسیسر ویل کېږي. په مخکې درسونو کې موږ تشریح کړی وو. مخکې له دې څخه چې اصلي پروسیس ته کمپایلر راشي، یو بل پروسیس ترسره کوي. د انکلود فولډر ته ورځي، د هغې څخه سټډیو ډاټ ایچ هیډر فایل کاپي کوي. انکلود فولډر چې دا په سی ډرایو کې ده، په پروګرام فایلز کې د موږ سره ډیو سی پی پی ده او په دې کې د موږ سره انکلود فولډر ده. د دغې فولډر څخه هغه هیډر فایل رااخلي. مخکې مې ویلي وو چې هیډر فایل داسې یو فایل ده چې مخکې له مخکې اړین کوډونه چې کوم دي هغه په دې کې ځای په ځای کېږي. یعنې کله چې یو پروګرامر یو آی ډي جوړوي، هغه کوډونه چې هغه هر چا ته په کار کېږي، هر څوک باید له هغې څخه استفاده وکوي، نو هغه کوډونه رااخلي په یو فایل کې ځای په ځای کوي. هغې ته هیډر فایل ویل کېږي. معمولا هیډر فایل نه دا شکل لري په سی ژبه کې، دا هیډر فایلز دي او ډېری هیډر فایل نه په ډاټ ایچ ایکسټینژن سره خلاصېږي. دې ته ایکسټینژن ویل کېږي، لکه سټډیو ډاټ ایچ، کانیو ډاټ ایچ، ایس ټي ډي لیب ډاټ ایچ، ماث ډاټ ایچ. یعنې اټ مینز چې اکثر هیډر فایل نه په ډاټ ایچ سره خلاصېږي، ایکسټینژن یې ډاټ ایچ ده. نو مخکې له دې څخه چې کمپایلر مو مین فنکشن ته راشي، اصلي کړنې ته راشي، د انکلود له فولډر څخه سټډیو ډاټ ایچ هیډر فایل زموږ د پروګرام سره اټیچ کوي، ورسره وصل کوي، د هغې کوډ رااخلي دلته یې ځای په ځای کوي. د هغې څخه وروسته بیا مین فنکشن ته راځي. مین د موږ سره اصلي فنکشن ده، یعنې د پروګرام کمپایلیشن اصلا له دغه ځای شروع کېږي، له مین څخه. په مین کې موږ تاسو د پروګرام هغه مین لاجیک ځای په ځای کوو. مثلا زه لیکم پرنټیف، یو میسج ښکاره کوو، سلام ډیر سټوډنټس، دا میسج ده. فرض کوو دا صرف یو ساده میسج ده. اوس د پروګرام ایډیټینګ سټیپ تکمیل شو، یعنې پروګرام مو ایډیټ شو، ایډیټینګ تکمیل شو. له دې څخه وروسته راځو د پروګرام کمپایلیشن مرحلې ته، دویم مرحله. پروګرام کمپایل کوو. اټ مینز چې اوس پروګرام زموږ او تاسو په ژبه ده، موږ ورباندې پوهېږو، یعنې انګلیسي ژبه ده یا ریډیبل ده، هیومن ریډیبل ده. موږ غواړو چې داسې وکړو چې ماشین ریډیبل شي، کمپیوټر ته تبدیل شي دا ژبه. نو کمپایل کوو یې. په ډیو کې د موږ سره ګرافیکل یوزر انټرفیس ده، یعنې د ګرافیک له لارې موږ کلیک کوو او کمپایلیشن ترسره کېږي. اما وروسته چې بیا موږ تاسو کله هغه ته راځو، ویژوال سټډیو کوډ ته، په دې کې بیا هر څه موږ تاسو خپله په کمانډ باندې ترسره کوو. کمپایلیشن هم په کمانډ باندې کوو، لینکینګ هم په کمانډ باندې کوو او رانینګ هم د کمانډ په مرسته باندې ترسره کوو. نو په ډیو کې د موږ سره صرف همدا یو بټن ده، په دې باندې کلیک کوو. اوس وایي په کوم ځای کې تاسو غواړئ چې دا پروګرام سټور کړه. زه ورته وایم په ډیسکټاپ باندې دې سټور شي. نوم څه نوم ورته ورکوو؟ نوم ورته ورکوو فرست آر، مثلا فرست آر نوم ورکوو. چا نوم تاسو خوښ هغه نوم ورته ورکولی شئ. د هغې څخه وروسته سیو. چې کله مو سیو کړو اتومات اوس رن کېږي، هم دا پروګرام مو د رننګ حالت ته هم ځي. ګورئ تاسې سلام ډیر سټوډنټس. پروګرام مو څه رقم رن شو؟ لومړی کله چې پروګرام کمپایلیشن ترسره کېږي، کمپایلر کله هش ګوري ته هش ویل کېږي، پری پروسیسر ډایرکټیو ده. نو څه کار کوي؟
وایي مخکې له دې څخه چې مین فنکشن ته راشم باید یو بله کړنه ترسره کړو. هغه کومه کړنه ده؟ د انکلود له فولډر څخه اتچ هیډر فایل چې څومره کانټینټس لري هغه ټول کانټینټس یې باید راواخلو د خپل پروګرام سره یو ځای کړو. دغه سټیټمنټ مطلب همدا شو. د هغې نه وروسته کمپایلیشن له دغه ځای څخه شروع کېږي. کمپایلر هغه د پروګرام ترانزلیشن له دغه سټیپ څخه کوي، له مین فنکشن څخه. په سی ژبه کې هر پروګرام مین فنکشن لري. مین فنکشن د پروګرام لپاره د انټری پوینټ ده، د داخلېدلو نقطه ده. موږ کمپایلر له دغې نقطې څخه پروګرام ته داخلېږي، له مین فنکشن څخه. مین فنکشن ته انټری پوینټ هم ویل کېږي، یعنې له دغه ځای څخه اصلا کمپایلیشن شروع کېږي. کله چې راځي دلته سټارټینګ بریس ده او اینډینګ بریس ده. په دغه منځ کې چې څومره کود ده زموږ د پروګرام مین لاجیک ده، اصلي لاجیک یې ده. نو هغې څخه وروسته کمپایلر 5م لاین ته راځي. پرنټ اف چې کله ګوري د دې فنکشن په مرسته باندې په سکرین باندې یو څه ښکاره کوي. کوم څه ښکاره کوي؟ کوم څه چې موږ تاسو ورته پاس کړي دي په دغه پارامټرز کې از پارامټر. سلام ډیر سټوډنټس اتومات په سکرین باندې موږ ته هماغه میسج ښکاره کوي. دا یو سمپل ساده پروګرام شو. اوس راځو د پرنټ اف فنکشن په جوړښت باندې خبرې کوو. په سی ژبه کې د یو میسج د ښکاره کولو لپاره د دې لپاره چې په سکرین باندې میسج ښکاره کوو پرنټ اف فنکشن استفاده کوو. له پرنټ اف فنکشن څخه استفاده کوو. دا هغه فنکشن ده چې په مرسته یې کولی شو په سکرین باندې یو څه ښکاره کړو، یو لیکنه وي، یو بل څه اوسیږي، د فنکشن په مرسته یې ښکاره کولی شو. خپله پرنټ اف یو فنکشن ده. فنکشن د کودونو یو مجموعه ده. یعنې که چیرې زه ولیکم چې شو مثلا شو می، فرض کړو دا نوم خپله ځان ورکوو شو می سمثینګ. که چیرې زه د هغې فنکشن په ځای باندې دا ولیکم دا سټیټمنټ، اوس که چیرې زه دا پروګرام کمپایل کوم اتومات ماته ایرر راکوي. ګورئ شو می واز ناټ ډیکلیئرډ ان دس سکوپ. وایي شو می موږ نه پېژنو. شو می څه ده؟ نه یې پېژني کمپایلر. اما کله چې پرنټ اف لیکو مشکل نه ورسره پیدا کوي، اتومات موږ ته په سکرین باندې یو څه ښکاره کېږي. پرنټ اف مخکې له مخکې کمپایلر ته پېژندل شوې ده. د کوډ یو مجموعه ده چې یو ځانګړې کړنه درسره کوي. ځانګړې کړنه یې څه دی؟ پرنټ اف فنکشن. ځانګړې کړنه یې دا ده چې کوم څه ورته پاس کوو هغه رااخلي په سکرین باندې یې ښکاره کوي. دا یې ځانګړې کړنه ده د پرنټ اف فنکشن. د پرنټ اف لپاره ډیفینیشن، تعریف او معرفت کوم ځای کې شوی ده؟ په سټیریو ډاټ اچ هیډر فایل کې شوی ده. په دغه هیډر فایل کې دغه پرنټ اف فنکشن لپاره کود لیکنه شوې ده. هغه کومه کړنه یې، کومه وظیفه یې چې ده هغه اصلا په دغه ځای کې ورته معرفي شوې ده، په دغه ځای کې ورته ښودل شوې ده. نو که چیرې موږ سره دا هیډر فایل شتون ونه لري، موږ دا هیډر فایل ونه لرو او دا پروګرام کمپایل کړو، موږ ته بیا هم غلطي راکوي. وایي پرنټ اف واز ناټ ډیکلیئرډ. پرنټ اف نه ده ډیکلیئر شوې. باید هم داسې وایي ځکه پرنټ اف په کوم ځای کې ډیکلیئر شوې ده؟ په سټیریو ډاټ اچ هیډر فایل کې. که چیرې په سپیلنګ کې هم غلطي وکوو بیا هم موږ ته وایي سټیریو ډاټ اچ نو سچ فایل ډایرکټري. وایي په دغه نوم سره ډایرکټري یا فایل د موږ سره شتون نه لري، نشته ده، ځکه یو او زیاته ده. کله چې دا کمه کړو بیا یې کمپایل کړو اتومات پروګرام کمپایل کېږي او رن کېږي. کوم څه چې زموږ هدف ته هغې ته رسېږو. نو دا د سی ژبې یو ساده پروګرام ده. نو هدف مې دا و چې پرنټ اف فنکشن د دې لپاره استفاده کوو چې په سکرین باندې یو څه ښکاره شي. پرنټ اف فنکشن دوه برخې لري. یو یې لومړۍ برخه ده، دې ته ویل کېږي کنټرول سټرینګ برخه. دا کنټرول سټرینګ ده. او یو دویم برخه ده لیست اف وریبلز. دا یې دویم برخه ده. دا دوه برخې د پرنټ اف د فنکشن دي. یو یې کنټرول سټرینګ ده او بل یې لیست اف وریبلز ده. ښه، کنټرول سټرینګ برخه چې ده په دې کې څو شیان راځي. یو لیکنه په دې کې راځي، ټیکسټ. مثلا مخکې موږ ولیکل سلام. هر ډول لیکنه چې وي دا په دغه لومړۍ برخه کې په دغه ډبل کوټس ترمنځ پرې راوړئ تاسې. لکه سلام یا کوم بل څه کوئ، یا مثلا لیکئ چې انټر د نمبر اف سټوډنټس، یو میسج ښکاره کوئ، یو بل څه اوسیږي اف سټوډنټس، یا مثلا کوم بل میسج اوسیږي، هر څه چې اوسیږي، هر میسج چې وي، لیکنه چې وي، تاسې په دې لومړۍ برخه کې ځای په ځای کوئ. دا یو څه وي. او دویم برخه چې دی دلته به راشو کمنټ ته. په کمنټ کې به تاسو ته ولیکم چې درنه ګډوډ نه شي. اصلا پرنټ اف فنکشن چې ده دوه برخې لري. پرنټ اف اصلا یو فنکشن ده، د دوه برخې لري. لومړۍ برخه چې د کنټرول سټرینګ ده. کنټرول سټرینګ یعنې دغه برخه ده ډبل کوټس ترمنځ. په دې کې څو شیان راځي په کنټرول سټرینګ کې. یو چې د ټیکسټ ده، لیکنه ده. لکه زه لیکم مثلا سلام، لیکنه پکې راځي ساده.
یو دویم څه پکې راځي په دې کې اسکیپ سیکوینس راځي پکې اسکیپ سیکوینس پکې راځي اسکیپ سیکوینس څه معنا مثلا موږ لیکو سلام سلاش ان نوی لاین ته ځو بیا لیکم علیکم السلام په نوی لاین کې بیرته یې ځواب ورکوو اوس راځو ګورو ښه لیست اف وریبلز په دې نوم سره موږ اوس څه نه لرو دلته یې کوو پروګرام کمپایل کوو تاسو ګورئ سلام په یو لاین کې د دغه څخه وروسته سلاش ان چې موږ ورته ورکړی هغې نوي لاین ته راوستي په دې کې بیرته ځواب ورکړی چې علیکم السلام یعنې دغه سلاش ان ته څه ویل کېږي اسکیپ سیکوینس ورته ویل کېږي اسکیپ سیکوینس ورته ویل کېږي یعنې سیکوینس د موږ اسکیپ کېږي اصلي سیکوینس دا ده چې سلام دغه څخه وروسته اتومات په مغې لاین کې علیکم السلام ښکاره کېږي اما که چېرې وغواړو چې نه یو لیکنه دی په نوي لاین کې ښکاره شي نو له اسکیپ سیکوینس څخه استفاده کوو خپله اسکیپ سیکوینس د پرنټیف د فنکشن په کنټرول سټرینګ برخه کې راځي دغه کنټرول سټرینګ برخه ده دغه دوی قوسونو ترمنځ چې څومره ځلې دا کنټرول سټرینګ ده او دریم چې کوم څه پکې راځي فارمټ موډیفایرز ورته ویل کېږي فارمټ موډیفایرز فارمټ موډیفایرز څه معنا یعنې د فارمټ موډیفای کوونکي د فارمټ ښکاره کوونکي لکه ګورئ زه دلته یو وریبل ډیکلیر کوم انټیجر نمبر ته قیمت ورکوم 80 غواړم چې د نمبر وریبل په سکرین باندې ښکاره کړم چېرته ولیکم چې نمبر نو ماته به څه ښکاره کېږي تاسو ګورئ نمبر زه نه غواړم چې دا نمبر ښکاره شي زه غواړم چې د قیمت یې ښکاره کړم 80 ښه سمه ده وبه لیکو چې نمبر مساوي کېږي په 80 سره اوس به یې قیمت هم ښکاره شي راځو نمبر ایکول 60 دا خو اسان طریقه ده نه زه وایم که چېرته په دغه کې زه اوس تغییر راولم مثلا 80 دي زه 80,000 ورڅخه جوړوم نو پروګرام رن کوم باید اتومات په پرنټیپ کې هم 80,000 ښکاره شي نو زه مجبور یم چې په هغې کې هر څه تغییر راځي دلته هم هغه تغییر ورسره راولم نه داسې باید کو چې صرف په یو ځای کې تغییر راولو د دې لپاره د څه څخه استفاده کوو له فارمټ موډیفایر څخه دلته صرف لیکو زه غواړم چې یو انټیجر نمبر په سکرین ښکاره کړم پرسنټ آی کوم انټیجر نمبر ده په لیست اف وریبلز کې د پرنټیف فنکشن په دویمه برخه کې د وریبل نوم ورته لیکو نمبر وریبل ده اوس به د نمبر وریبل قیمت په سکرین باندې ښکاره شي لکه اوس پروګرام رن کو نمبر مساوي کېږي په 80,000 سره که چېرته نمبر په قیمت کې اوس تغییر راولو مثلا یو بل قیمت ورته ورکوو اتومات په پرنټیف کې هم تغییر ورسره راځي 980 شو دا معنا چې د پرنټیف فنکشن هغه درې برخې مثلا په دویم لاین کې موږ ته ښکاره شي سلاش ان واو دا مسیج ښکاره شي اوس پروګرام رن کوو په دویم لاین کې واو ښکاره شو یعنې یو مسیج ده اوس ګورئ په دې پرنټیف کې موږ سره درې واړه برخې راغلي اصلا د دغه ډبل کوټس ترمنځ چې کومه برخه ده دې ته څه ویل کېږي کنټرول سټرینګ برخه ویل کېږي په دې کې درې شیان دي ټکسټ ده لکه نمبر دا یو لیکنه ده ټکسټ دویم اسکیپ سیکوینس دي لکه سلاش ان د دې په مرسته باندې نوي لاین ته موږ راغلي یو په نوي لاین کې دا مسیج ښکاره کړی او دریم فارمټ موډیفایر دی لکه پرسنټ آی پرسنټ آی ته فارمټ موډیفایر ویل کېږي د فارمټ موډیفای کوونکی د فارمټ ښکاره کوي کله چې کمپایلر پرسنټ آی ویني څه تعبیر ورڅخه کوي وایي اوس پروګرام غواړي چې په سکرین باندې یو انټیجر قیمت ښکاره کړي پرسنټ آی انټیجر قیمت ښکاره کوي کوم انټیجر قیمت دغه په لیست اف وریبلز کې د پرنټیف فنکشن په دویمه برخه کې دغه وریبل نوم ورته لیکو نمبر وریبل مو غواړو چې په سکرین باندې ښکاره کړو دا د پرنټیف فنکشن هغه عمومي جوړښت ده په یاد مو وي چې صرف پرسنټ آی د موږ سره فارمټ موډیفایر نه ده مثلا د کرکټر لپاره څه استفاده کوو د دې لپاره چې کرکټر په سکرین باندې ښکاره کړو پرسنټ سی که چیرې وریبل مو داسې وي چې کرکټر نیم مساوي مثلا ایکس غواړم چې دغه نیم چې کوم قیمت دی یعنې ایکس دا په سکرین باندې ښکاره کړم نو لیکم به چې پرسنټ سی او دغې نه وروسته کله چې کمپایلر پرسنټ سی ګوري وایي پروګرام غواړي چې په سکرین باندې یو کرکټر ښکاره کړي داسې تعبیر ورڅخه کوي ښه کوم کرکټر به ښکاره کوي دلته راځو دا نمبر خو یې دغې په ځای ده د لومړي فارمټ موډیفایر په ځای ده دلته کاما ورته ورکوو د کوم وریبل قیمت ښکاره کوو د نیم وریبل د نیم د وریبل قیمت چې ایکس ده دا به دغې په ځای باندې ښکاره شي
داسې تعبیر. کمپایلر چې کله دا سټیټمنټ ګوري نمبر په سکرین باندې ښکاره کوي مساوي %i. که پروګرام غواړي چې په سکرین باندې یو انټیجر قیمت ښکاره کوي، کوم انټیجر قیمت؟ نمبر انټیجر قیمت. صحیح ده. /n نوی لاین ته راځي، اسکیپ سیکوینس ته. %c کله چې کمپایلر %c ګوري نو څه تعبیر ورڅخه کوي؟ وایي پروګرام غواړي چې د یو کرکټر په سکرین باندې ښکاره کوم کرکټر؟ د کوم وریبل کرکټر؟ د نیم د وریبل کرکټر. د نیم د وریبل کرکټر څه ده؟ x ده. نو په نوي لاین کې به x هم ورسره ښکاره کړي. لکه تاسې ګورئ سمه ده. نو دا د پرنټیف فنکشن عمومي جوړښت ده. یوه خبر چې مخکې مې یادونه وکړه بیا یې یادونه کومه چې زموږ سره صرف همدا دوه یا درې فارمټ موډیفایرز نه دي، زموږ سره یې مکمل لیست ده، تقریبا 15 فارمټ موډیفایرز دي. تاسو کولی شئ چې ټول په کتاب کې وګورئ. د پروګرام لیکنې بنسټونو کتاب کې مکمل جدول شتون لري او مکمل تاسو وګورئ ځان سره یاد یې کړئ او هر فارمټ موډیفایر خپله په پروګرام کې استفاده کړئ او ویې ګورئ. او همدارنګه زموږ سره صرف یو سکیپ سیکوینس نه ده، نور هم زموږ سره زیات سکیپ سیکوینس شتون لري چې په همغې مخکیني کتاب کې چې ما یادونه وکوله د دې هم یو مکمل جدول راغلی ده. نو هغه هم تاسو ځان سره وګورئ او یاد یې کړئ. نور د دې ویډیو د دې لیکچر همدومره کانټینټس بس دي او په راتلونکي لیکچر کې او په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله چې په نورو موضوعاتو باندې هم بحث کوو. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.